دا نه باندې ورو سوال کړی دی چې د عزیر علیه السلام دا کومه قصه چې الله ذکر کړی په سوره بقره کې چې دی 100 کاله اوده و نو وی دې څنګه دغه ځای کې څوک ته خبر نه شو په ده باندې وایي څوک تېر شوی نه دی سوال دا دی چې په ده باندې څوک تېر شوی نه دی که نه الله دې پټ ساتلی او که نه د دې بل څه تفسیر شتي الجواب مشهور قول د مفسرینو دا دی چې دغه سړی او کالذي مر علی قریه دغه سړی چې په کلي باندې تېر شوی د عزیر علیه السلام و علی قریه مشهوره خبره هم دا دی چې دا بیت المقدس دی بیت المقدس دا وران شوی بختنصر باچا وران کړی دا خلک یې وجلي و ټول دی پې تېر شو په زړه کې راغلی وګورو سبحان الله به دا بیا را ژوندی کوي همداسې انکار یې نه کوو تعجب یې وکړي الله طاقت الله ورته وښوه ودې کو 100 کاله بعد راپاسېد روټۍ ورسره وه انګور ورسره و نور داسې سامان ومان و د خوراک یې راغوست هغه شان تازه پروت او اخر یې خاورې شوی و هغه ورته الله بیا را ژوندی کو هغه ته یې وګوره چې لاړ نو نوسي شوي و زامن یې بوډاګان شوي و هغه نوسي هم بوډاګان شوي او دی کوم عمر کې چې وده شوی وګورئ هغه هلک ځوان لاړ چې وکړو نوسي هم ګرځي و بوډاګان ټول نو هغو ته یې موږ نه منو چې ته عزیر یې نو هغو ته یې وې زه یم هغه وایي ښه عزیر علیه السلام ته تورات یاد و ته ته یاد دی هغه ما ته یاد دی که هغه تورات یې ووایي تورات چې ورته پته وي به دا عزیر علیه السلام دی بیا د حقې نه یهود ووایي چې الله زوی دی والعیاذ بالله ضرور سوال کړی دی وایي دی چا نه دی لیدلی دی څنګه پروت و داسې دا بعض سوالونه داسې دي چې امام طبري رحمه الله په خپل تفسیر کې یو ناشنا خبره کړې ده د یوسف علیه السلام د واقعه ذکر کېږي په سورة یوسف کې امام طبري یو مشهور مفسر دی او ته به چې الله سبحانه تعالی دې پیدا کړی د دې دپاره او بس چې ته به دا خلک په دې قرآن پوه کړې ټکی ټکی واضحه کوي یو غټ تفسیر چې په المارۍ کې پوره المارۍ ډکه کړي نو هغه دې ځای کې دا خبره کوي چې کله دغه ځای کې ته راورسي وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وی دې واغستو چې په یو څو پیسو باندې نو بیا وی په دې کې اختلاف دی چې د څو پیسې وي په دې کې اختلاف دی چې د څو پیسې وي نو بعض وایي چې 100 وي نو بعض وایي چې 40 وي بعض لږې ډېرې ذکر کوي نو بیا هغه دا وایي که موږ ته پته ولګي چې څو وي او څو نه وي وزن یې څومره او څومره نه و نو موږ له فایده نه راکوي او که موږ ته پته وم نه لګي نو موږ ته څه نقصان نه میلاویږي نو ما ټولو وروڼو خویندو ته دا نصیحت دی چې مسلمان له پکار ده چې د آیت نه عبرت واخلي درس دې واخلي یو خبره چې الله موږ ته نه ده کړې په دې کې به فایده نه وه یعنې الله داسې خبره نه پټوي زموږ نه چې هغې کې زموږ فایده وي او موږ ترې بیان نه کړي خو چې الله بیان نه کړه نو څه ده فایده پکې نشته الله حکیم باچا دی دا بس دې کې شروع کې آدم علیه السلام چې ونه خوړه څه شي ونه ستا دې سره څه کار دی خو ونې ته ورغلی ونې ته نږدې شوی و دې تفاصیلو کې مه ورځه الله دې ته خبره مختصر کړې ده ورته ځان ته ګرانې مقصد د قصې دا د عبرت دې واخله چې دغه پیغمبر په دغه ځای تېرېدو الله 100 کاله اوده کو رپی سو روغ رمټکه شه عبرت دې واخله نه دې پکې پرېوتو درنه وي دا چا لیدلی و که نه و لیدلی په دغه طرف پکې څوک نه تېر شوي او بس الله پټ وساتو دغه چې راله د ابولهب ښځه په رسول صلی الله پسې هغه د کعبې سره خوا کې ناست او لاس کې کاڼي راغستې او ابوبکر صدیق ناست رضی الله عنه ورته ویې ملګری دې څه شو او هغه مخامخ ناست وی بیا ورته ابوبکر صدیق ویې رسول الله ته خو دلته ناست وي الله دې پټ کړی وم نو مخامخ ناست دی او هغې ته نه ښکاري نو دا سړی به هم الله پټ ساتلی که نه نو دا قسمه سوالونه یې کول پکار والله اعلم